بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الرحمن علم القرآن رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه کړې ده. خلق الإنسان هم هغه انسان پیدا کړو علمه البيان او دته خبرې ور زده کړې. الشمس والقمر بحسبان لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي. والنجم والشجر يسجدان او ستوري او ونې بوټي ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان آسمان یې اوچت کړو او د انصاف تله یې کېښوده. ألا تطغوا في الميزان تر څو چې تاسو د انصاف په تله کې خلل مه اچوئ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان په انصاف سره سم صحیح تول وکړئ او په تول کې کم مه ورکوئ. والأرض وضعها للأنام او الله ځمکه د ټولو مخلوقاتو دپاره وغوړوله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام چې په هغې کې هر قسمه خوندورې میوې دي. د خرماو ونې دي چې میوې په پوښونو کې نغښتې دي. والحب ذو العصف والريحان قسمه قسم غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم او خوشبوداره ګلونه هم. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کم کم نعمتونه دروغ وګڼئ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار انسان لکه د دوړې غونتې کړنګېدونکې وچې ورستې شوې خټې نه پیدا کړو. وخلق الجان من مارج من نار او پیریانې د اور د شغلې نه پیدا کړل. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کم کم عجایب دروغجن وګڼئ. رب المشرقين ورب المغربين دواړه ختیځونه او دواړه لویځونه د ټولو مالک او پروردګار هم هغه دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم قدرتونه دروغ وګڼئ. مرج البحرين يلتقيان دوه سمندرونه جاری کړل چې سره یو ځای شي. بينهما برزخ لا يبغيان بیا هم د هغو ترمنځ یوه پرده حایله ده چې هغې ترېنه تجاوز نه کوي یعنی نه مخکې کیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کمې کمې نښې دروغجنې کړئ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان د دغو سمندرونو نه ملغلرې او مرجان راوځي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار
د قدرت کم کمالونه دروغجن کړئ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او دا بیړۍ د هم هغه دي چې په سمندرونو کې د دنګو غرونو په څېرې لوړې روانې دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کم نعمتونه دروغجن کړئ. كل من عليها فان هر څه چې په دغه ځمکه باندې دي فنا کیدونکي دي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او د درنوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کم کمالات دروغجن کړئ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن پزمکا او آسمانونو کې چې هر څوک دی ټول د هغه نه سوال کوي. هر شیبه هغه یو نوي شان کې دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کم غوره صفتونه دروغ وګڼئ. سنفرغ لكم أيها الثقلان اے د پیریانو او د انسانانو ډلو ډیر زر بس تاسو د کړو په حساب لاس پورې کړو. فبأي آلاء ربكما تكذبان بیا به وګورو چې تاسو د خپل پروردګار کم نعمتونه دروغ ګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے د پیریانو او انسانانو ډلو که تاسو د ځمکې او د آسمانونو د څنډو نه په وتو تښتېدی شئ نو وتښتئ، خو نشئ تښتېدی. د دې دپاره ډېر طاقت پکار دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو به د خپل پروردګار کم قدرتونه دروغ وګڼئ. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. کده تیخت کوشش وکړئ نو په تاسو به د اور شغلې او لوګي خوشې کړی شي چې تاسو به د هغه مقابله ونه کړی شئ. فبأي آلاء ربكما تكذبان اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د کمو قدرتونو انکار وکړئ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان نو سبا جوړ شي په هغه وخت کې چې کله چې آسمان وچوي او د سرې سرمنې غونتې سور شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کم قدرتونه دروغ وګڼئ.